جنرال سمیع سادات سکال د طالبانو لپاره بد کال دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د متحدې جبهې مشر جنرال سمیع سادات ویلي چې د ډونالډ ټرمپ له لوري مایک والټرز ته د ملي امنیت د سلاکار په توګه د ټاکل کېدو مبارکي وایم. ښاغلي سادات په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې مایک والټرز هغه سړی دی چې د افغانستان د جګړې په ډګر کې له امریکا او افغان ورونو سره اوږه په اوږه مبارزه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې دا د یوې ښې راتلونکې او د طالبانو لپاره یو بد کال دی. سادات دغه راز ویلي چې په افغانستان کې له مایک والټرز سره کار کولو ته سترګې په لاره یم. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې ښه وخت.